السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د امام بخاری رحمه الله بدی مبارک کتاب کې د کتاب الرقاق په باره کې خبر روانه وه. هغه خبرې چې هغې سره زړونه نرمیږي. په آخرني درس کې او په تیر شوي درس کې موږ باب ختم کړی و، باب من نوقش الحساب عذب. باب په بیان د دې مسله کې چې الله چا سره په حساب کتاب کې مناقشه شروع کړه او ولی او څنګه ورته وي، نو دغه سړي ته به یقینا عذاب میلاویږي. اوس د هغې نه بعد باب راوړی دی، باب يدخل الجنة 70,000 بغیر حساب. باب په بیان د دې خبره کې چې جنت ته به 80,000 کسان بې حسابه ننوځي. جنت ته به 80,000 کسان بې حسابه او بې عذابه ننوځي. نو خبره د آخرت روانه کړې ده، او د ټولو نه یو لویه موضوع چې هغې سره زړه نرمیږي، هغه د آخرت په باره کې خبرې کول دي. نو ځکه امام بخاری رحمه الله د کتاب الرقاق په آخره کې د آخرت بحث کوي. لکه اوس دلته دا وی جنت ته به 80,000 کسان ننوځي بې حسابه. بیا به د جنتیانو د جهنمیانو حال بیانوي، د پول صراط خبره به کوي، د حوض کوثر خبره به کوي. دا ټولې هغه خبرې چې دې سره زړه نرمي، او هغه داسې چې یو انسان په دې سوچ کې پرېوځي چې زه به په کمو خلکو کې یم. ځکه چې دا خو یقیني ده چې یا جنت دی او یا جهنم دی. فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. دا الله په قرآن کې وایي یو هغه ټولګی دی چې جنت کې دی، بل هغه ټولګی دی جهنم کې دی. نو دریم ځای خو بل نشته که ته وایي چې زه هلته به زه لاړ شم. نو د سوچ خبره شو. او ځکه سلف صالحینو کې د ډېرو نه دا خبره نقل د دین مشرانو باره کې چې دې آیت د هغوی د ملا تیر مات کړی، وامتازوا اليوم ایها المجرمون. د قیامت په ورځ الله وایي زه به اعلان وکړم چې ای مجرمانو تاسو جدا شئ د جنتیانو نه. نو سوچ دا دی چې دا زه به د کومو خلکو سره جدا کېږم، آیا د جنتیانو سره به یم که نه زه به د مجرمانو سره جدا کېږم. د دې خبرې د سوچ او فکر د نیکانو خلکو خوبونه حرام کړي، د هغوی مزې اخیستې وې، د هغوی خنداګانې بندې کړې. د دې دپاره امام بخاري رحمه الله د آخرت بحث کوي. او د آخرت بحث چې کله کېږي نو دا په توجه سره اورئ، ځکه چې دا هغه خبرې دي چې د دې په راتلو کې ذره برابر شک نشتی. دقه شان به کېږي څنګه چې الله ویلي دي او څنګه چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیثونو کې ویلي، دقه شان به کېږي. نو چې داسې به کېږي نو هغه خلک چې الله ته به ودرېږي او کې زه م یمه او ته پکې مې، او څوک چې هم دا اواز اوري هغه ټول ته زده چې موږ پکې یو. نو چې موږ پکې یو نو بیا سوچ او فکر پکار دی چې کومو خلکو کې به یو. اوس ګوره په دې امت کې داسې خوشبخته خوش قسمته خلک شتي چې هغه به جنت ته بې حسابه او بې عذابه ننوځي. دا به څومره اوچت خلک. حدیث راوړی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه. هغه وایي د حدیث موږ یو څو درسونو کې د دې تشریح کړې ده، خصوصا د کتاب التوحید د امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. پای کې ما د دې ښه پوره وضاحت کړه. نور ځایونو کې هم د حدیث مخې له راغلی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، عرضت علی الامم، دا امتونه الله ما ته پیش کړو، یعنی ما ته اوخو. دا د اسراء او د معراج په موقع باندې یا په خوب کې. فاخذ النبي يمر معه الامه، یو پیغمبر می بعض پیغمبران می بګی داسې ولیدل
چې د هغوی سره پوره یو لوی جماعت ته، امت لوی جماعت ته وایي، یعنی په امت کې تابعدار کافی دي چې هغه پوره یو امت دی. والنبي يمر معه النفر، او بعض پیغمبران پکې داسې وو چې د هغوی سره په دې امت کې یو وړوکی جماعت ملګری شوی دی. امت غټ جماعت ته وایي، نو نفر یعنی وړوکی جماعت ته وایي چې هغه امت ته نه رسي. والنبي يمر معه العشرة، نو پیغمبران مې پکې بعض ولیدل، یا یو پیغمبر مې پکې ولیدو چې د هغه سره صرف په ټول امت کې 10 ملګري دي. قیامت په ورځ به د الله مخې ته راځي سره د 10 ملګرو. والنبي يمر معه الخمسة، یو پیغمبر مې پکې ولیدو چې د هغه سره 15 ملګري دي په ټول امت کې. والنبي يمر وحده، او پیغمبر مې پکې داسې ولیدو چې هغه یوازې د الله مخې ته روان دی، هیڅوک ورسره ملګری نشته. دیزی کی دا فائدہ چې پیغمبرانو په دعوت کې ذره برابر کمی نه دی کړی، څنګه چې ته الله ویلو او څه چې ته الله ویلو غیر رسولي دي. نو اوس که چېرته دغه پیغمبرانو یو امتی چې دغه خبرې لازم به پکې کمی زیاتوي، انسان دی، د ګناه نه صفا نه دی، د خطا نه صفا نه دی، نو که چېرته د ده ملګري کمي یا خبره څوک وانه اوري، نو په دې باندې به زړه نه ماتوي او نه به دعوت قرآن او حدیث باندې. اوس دا پیغمبران دي، وحي ورته کېږي د اسمان نه، او څومره عمر دعوت یې چې کړی به یې کې یو ملګری هم نه دی پیدا کړی. نو که چېرته زما او ستا یو ملګری پیدا نه شي، نو څه چل کېږي؟ ولې بعض ملګري په دې باندې کمزوري شي، یاره موږ بیان کړه خو نه یې مني، نو نه یې مني، نه دې مني، نه دې مني که نه. ولې ته الله په دې مکلف کړی چې په زور یې به خلکو ومنه. که څوک یې مني حی هله، هر کله یې ورته وایو، په خیر ورته وایو. چې څوک یې نه مني دغه خپله خوښه. خو زه خو د چا د نه منلو د لاسه قرآن او حدیث دعوت خو نشم پرېښودی، بلکې دا به طریقې زمونږه که چېرته زمونږ مور پلار یې ونه مني که نه، نو بیا هم څه پروا نه کوو. که چېرته دا ښځه ونه مني، دا کومه ښځه چې زمونږ په نکاح کې ده که نه، بیا هم پروا نه کوو. که چېرته دا بچي ونه مني دا چې زمونږ نه پیدا دي، بیا هم پروا نه کوو. د نوح علیه السلام یو ښځه کافره وه، ولې دعوت یې پرېښودو. د لوط علیه السلام ښځه هغه د کافرانو ملګرې وه، ولې دعوت یې پرېښودو. د ابراهیم علیه السلام پلار کافر و، او داسې نور پیغمبران دي. عام خپلوانو کې خو به دنیا دشمنانو، دا زه هغه نږدې خپلوان یادوم. داسې خو پیغمبر قوم ته لېږلی شوی، زاړه پیغمبران چې پخواني کوم دي قوم ته لېږلی شوي، دا قوم خو دا خپلوان دي که نه، او اکثر به دشمنان. او دا زمونږ کاکا نه مني او ماما نه مني او قومي نه مني او نسبي نه مني، لکه د سره دې مني نه. ته به څه کې قرآن او حدیث باندې عمل به پرېږدي؟ د دې د لاسه چې څوک یې نه مني، او الله به یې دې د لاسه معاف کړي چې قیامت پر ورځ ته د الله مخې ته ودرېږي او تا ته وایي چې تا ولې د پیغمبر په خبره عمل نه وکړی، تا ولې زما خبره نه ومنلې. ته به ورته څه وایي چې ملک کې چا نه منله؟ ته به ورته څه وایي چې پښتنو کې به چا عمل نه کو؟ ته به ورته څه وایي چې زمونږ د نسب او د قوم خلاف خبره وه؟ ته به ورته څه وایي چې کاکا او ماما او نیکه خفه کېدو یا بچو نه منله؟ ته به ورته دا خبرې کې دا به ومنلی شي. څه زمونږ کار د قرآن او حدیث سره دی. که راځي زمونږ سره ملګری کېږي د دعوت کې، دروازې راته هر وخت کولاوي دي، زمونږ سینې راته هم کولاوي دي، راځه. چې نه ملګری کېږي ستا خپله مرضي ده، زه به چې کوم طرف باندې چې ځه، خو دا دعوت خو نه بندېږي. او نه دا دعوت په دې علماو پورې تړلی شوی ده، بلکې دوی چې لاړ شي هم دا دعوت نه بندېږي. نور الله پیدا کوي او بې نور پیدا کوي او بې نور پیدا کوي د قیامته پورې. نو حوصله به چېرته نه بېلې؟ یو چا ونه منله او به مني یو ورځ، او که وی نه منله تا خپله غاړه ازادي کړه.
نو دویمه فائدہ دلته ګوره، دا ډېره اهمه فائدہ ده. زمونږ د دې عوامو سره دا تله ده، وایي تاسو چې دا چې وایي چې موږ په قرآن او حدیث باندې عمل کوو، تاسو خو ټول یو ټانګه خلک یې، ټول څه یو ټانګه خلک یې. دې کې د زم پیغمبر یوازې را روان دی، هېڅوک ورسره نشي. دا پیغمبر په حق دی که په باطل دی؟ په حق دی او یوازې دی. ځکه دا قانون یاد کا، قانون یاد کا چې حق پرست سړی که یوازې دی د یو جماعت دی، د یو ټولګی دی. اگر که یوازې دی بله حق ګوره دې ته ضرورت نه لري چې ته به دا تلل کې چې ډېر پې عمل کوي که لږ پې نه کوي، که لږ پې کوي که ډېر پې کوي. دا څه خبره ده؟ تا ته چې قرآن او حدیث را ورسوي ته عمل کوه، او که دې ته پرېوتي چې ډېر پې عمل کوي که لږ پې عمل کوي، بیا خو دې قصه ډېره ګډه وډه کړه. ډېر خلک دروغ وایي، ډېر خلک دوکې ورکوي، ډېر خلک د پیغمبر نافرمانیانې کوي، ډېر خلک د الله نافرمانیانې کوي، ډېر خلک کافران دي په دې دنیا کې. ته اوس دا تله لګوې چې ډېر خلک او لږ خلک. نو بعضو سره بله تله ده، وی پاکستان کې څوک نه کوي او یا افغانستان کې نه مني. نو ته به د قیامت پر ورځ الله ته څه وایي چې پاکستان کې چا نه منله؟ ته به دا خبره کوې. یا سعودي عرب کې به چا عمل نه کو، یا بعضو ته چې یو خبره وکړي که نه. یو ورځ ما یو کس ته نصیحت وکړو، ما دا پنسې د ګیټونه بره ساته. یاره وایي دا سعودیان چې کته ساتي، دا د پته چې عقل کم ځای کې دی. ولې زما دین د سعودي پورې تړلی شوی دی. یا الله ما ته دا ویلي چې تاسو د سعودیانو تابعداري کوئ؟ الله خو ما ته وایي چې الله او د الله د پیغمبر تابعداري کوئ. اوس که د سعودي، د پاکستاني، د افغاني، د انډین، د بنګالي، د سوډاني، د انګریز خبره د قرآن او حدیث سره برابري، په سر سترګو چې برابر نه د دیوال په ولم په دې خبره. بس زما کار خو د قرآن او حدیث سره. نو ګوره د حدیث ځان سره ذهن کې ساتئ، او دا به تاسو نه هېرېږي. دا په صحیح بخاري کې دی. صرف دقه ځان سره ساتئ چې کوم ځای کې راته هم څوک وایي چې لږ او ډېر، وایي د دې پیغمبرانو مبارک کیسه وایي دا چې 10 کسان ورسره راغلي دي. دا 10 کسان په حق او که نه و؟ د دې کسان مبارک کیسه وایي دا پیغمبر سره چې 15 راغلي دي، دا په حق او که نه و؟ دا پیغمبر چې یوازې راغلی دی، هېڅ چا وله نه ده منلی، دی په حق او که په باطل و؟ دا ګوره ډېر ښایسته دلیل دی، ډېر ښایسته دلیل دی. نو حیران به شي. بل ورځ ما ته یو ملګري وي، بعض دلایل هم نه مني که نه. بل ورځ ما ته یو کس خبره کوله چې ګوره کوم ځای خبره کوله، بعض ملګري ما سره ناست وي. ما ورته وي یو 2 ورځې مخکې یو ملګري خواله موږ ورغلي وو، د هغه سره ناست وو. هلته نو هلته هغه یو ملګري خبره شروع کړې وي مولوي صاحب ته ما ووایي چې دا کسان نازي کلي کې او د سهار د جمع ولاړې دوی سنت کوي. نو دوی لږ پوه وي. هغه وایي چې ما ورته ویلي دي، ما ورته ویلي چې اخرنۍ قاعده که لنډه اخرنۍ قاعده راګیرولی شئ نو بیا یې کوئ. وی ما ورته وایي دلیل څه دی؟ په دې څه دلیل؟ او ما ورته هغه دلیل وښو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د مانځه دپاره اقامت وشي نو مونځ نه کېږي دغه ټیم کې سوای د دغه مانځه نه کوم دپاره چې اقامت شوی. وی ما ته وی اوس دې خبرې ته وکړه، په دې ما سره ګواهان دي، ملګري دلته ناست. وی مولوي صاحب ما ته وی چې د هرې خبرې حل دلیل نه وي. دا اوس نوې مسله راووته ښه، د هرې خبرې حل دلیل نه وي. نو چې دلیل نه وي نو څه به کوې؟ زمړو یاره مسله کې دلیل او دلیل خو د هرې خبرې حل نه وي. و چې دلیل دې ته لرې کړو نو خو تا ټول بلډینګ جړلې دي، د بلډینګ راواچولي. دا دین خو ولاړ په دلیل دی، یا د قرآن نه دلیل وښایه، یا د حدیثونو نه وښایه، یا د صحابه کرامو نه وښایه. زه د چا نه خو وښایه که نه دلیل. نو اوس خبره مې دې پورې کړه که تاسو دا دلیل یاد کوئ که نه، او په داسې یو جاهل باندې واوړي نو کېدای شي چې هغه هم تا ته دا ووایي چې د هرې خبرې حل هغه دلیل نه وي. چې د هرې خبرې حل دلیل نه وي نو حل یې څه وي؟ ته موږ ته یو حل وښایه زه وایم. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. الله دې موږ له په قرآن او حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي. که موږ یوازې یو، که موږ د ملګرو سره یو، که موږ غریبانان یو، که مالدار یو، په هر حال کې چې یو خو الله دې موږ
قرآن او حدیث باندې مضبوط ساتي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فنظرت فاذا سواد كثير، وی چې موکتو نو لوی مخلوق می ولیدو را روان دي. وی ما وی چې یا جبريل ای جبريل هؤلاء امتي، دک زما امت کی زما امتیان دي. وی ما ته وی چې لا نه دستا امت نه دي، ولكن انظر الى الافق، د اسمان دی غاړو ته وګوره، دی کینارو ته وګوره. فنظرت موکت فاذا سواد كثير، دغینه لوی ډله بل رااله. وی ما ته وی چې هؤلاء امتک، دستا امت. ګور دې چې زمونږ د امت شرف او عزت بیان شوی چې په ټول امتونو کې لوی ډله چې د پیغمبر تابعدار ده هغه د دې امت خلک دي. او بیا وروسته د موسی علیه السلام امت. بعض روایتونو کې راځي چې دا غټه ډله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیده چې جبرئیل ته وی چې دا زما امت او ته نه د موسی علیه السلام امت. نو بنی اسرائیل کې دغه تابعدار دي. خو د ټولو نه لوی امت چې د پیغمبر تابعداري کړې ده او تابعدار د پیغمبر په کیو نه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته، الله دې موږ هم په هغه تابعدارو کې شمار کړي. نو دا یو لوی ډله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیده. جبرئیل ورته وی علیه السلام وی دا ستا امت. عجیبه دا ده وهؤلاء 70,000 قدامهم، او دغه او یا زره کسان د دوی نه مخکې روان دي. لا حساب عليهم ولا عذاب، په دوی نه حساب شته او نه په عذاب شته. وی ما ورته وی لما ولی نور روایتونو کې سره راځي، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وضاحت ته جبرئیل نه زده کړی علیه السلام، خو صحابه کرامو ته اقدم ونه وی، صرف دا خبره وکړه وی په دې امت کې او یا زره کسان دي چې هغه به جنت ته به حساب به عذاب نه نوځي او به لار کوړي. او دا د پیغمبر طریقه وا چې د دین د زده کوونکي به تګي پرې خو دوی یوځي کیږي دوی شوق. نو ټول شپه د صحابه کرامو به دغه موضوع غوله خوب کړه ورته. دا سینېکان د الله بندگانو چې دا موږ په دې او یا زره کیو کنه به د دغه سوچ او د دې سو ګوره د پیغمبر ملګری، خو په دې سوچ کې دي چې موږ به کیو کوم بنئ. نو چا به دا وی دا خلک دي چې په اسلام کې پیدا شوي دي، یعنی دا نه چې مخکې کافر او بیا مسلمان شوی، دا به هغه اوچت خلک چرته. او چا به دا وی چې دا خلک دي دوی نه به ګناهونه نه شي او چا سي پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووت. وی څه خبره ده یا رسول الله، هغه موضوع کې لګي او یا زره کسان دا بسوک نو یو اوري. نو اوس که څوک هغه حدیث وي بیا دا حدیث وي او راشي موږ په جی دا ټکراو دی. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جبرئیل نه تپوس کړي، الته پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته خپل خبره بیان کړي ده. نو موږ ورته یو ټکراو ستا په عقل کې دی، چیرته حدیث کې ټکراو نه راځي. او ځکه بغیر د علماو نه دین نه زده کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل د جبرئیل نه معلومات کړیو چې دا یا زر کسان ولي به حساب او به عذاب جنت ته نه وځي، خو صحابه کرامو ته په هغه ټیم جواب ونه وي. هغه یې پرېښود چې وروسته کله راووتو به صحابه کرامو ته هغه جواب وي کوم جواب چې هغه جبرئیل علیه السلام ورکړ. هیڅ ټکراو پکې نشته. جبرئیل علیه السلام ورته وی کانوا لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلى ربهم یتوکلون. دا او یا زره کسان په دوی کې څلور صفات دي، دا معمولی خلک نه دي. یو خو دوی داغ نه لګي، علاج اوسه پورې خلک کوي داغ لګي په ګرمه وسپنه یا په بل ګرم څه شي باندې، په هغه ځای باندې چې کوم ځای باندې تکلیف یو داغ پې ولګي. دلته دا مسله یاده کړئ، ما دا نورو ځایونو کې تفصیلا ذکر کړل، ته هغه تفصیل نشو ذکر کولی. خلاصه دا ده چې یو حدیث کې دا هم راځي دې کې شفا ده، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه نه خوښوم خپل امت دپاره. نو دا داغ لګول دا ناروا نه دي، روا دي. نه لګول غوره دي، ځکه چې نورو حدیثونو نه جواز راغی. دلته دا اویا زره کسانو دا صفت ته چې دوی نه لګي. او مالک صاحب مخکې دا وایي چې قانون دا دی چې حدیث یو بل سره ټکراو نه راځي. خلاصه دا راووته، حاصل دا دی چې داغ لګول جایز دي او نه لګول غوره دي.
بل په او کې دا صفت ته ولا یسترقون، د چا نه دمونه نه غواړي. نو دلته دا خلاصه د مسلې یادې کوي چې دم په یو مسلمان باندې اچول د عبادت ته الله په اجر ورکوي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی تاسو کې چې څوک خپل مسلمان ورور له فائدہ ورکولی شي په دم اچولو باندې، نو فائدہ دی ولا ورکي. یو هغه دم اچول دی لکه اوس تا سره ناسم او زم زما په سر دوه دړل او ته ځان نه شروع کې ومه باندې یو صورت نیمو یا یو دعا وې، هیڅ خبره نه. یو زتا ته و چې په ما باندې دم واچو، نو دیسې کول غوره نه دي. او چې غوره نه دي مو نو څه مطلب شو؟ چې کولی جایز دي. لکه ته یو سړی ته دا وایي چې په ما باندې دم واچوه، دا جایز دي، دې کې هېڅ ګناه نشته. بلکې دې باره کې آثار وشتي سلفونو نقل دي. خو صبر کول، په ځان په خپله دم اچول، دا غوره دي د دغې نه. وجه دې کې څه ده؟ وجه دې کې دا چې دې کې دا توکل ډېر مضبوط دی. دا کوم سړی چې د چا نه دم نه طلب کوي، یعنی د ده یقین د هغه یو نه زیات مضبوط دی. یو دا ځکه اکثر زما خواله دا کسان چې راشي وي په ما دم واچو، زه هم دغه 8000 کسانو کې ځان ور واچو، او 8000 دم ور واچو. سړی وایي یا الله چې دغه کسانو سره شمار شو. نو دم ګوره ته چې خپل ځان باندې دم واچې، یقین دی په الله باندې چې الله ماله روغ صحت راکړي، الله دې روغ صحت درکړي. مور پلار باندې دم اچول، په ښځه بچو باندې دم اچول، دا شرعي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ګوره په ځان دم اچو، په خپلو بیبیانو به یې دم اچو، په خپلو ملګرو به یې دم اچو، په خپلو نوسو حسن او حسین رضی الله عنهما په هغوی به یې دم اچو. نو څه چل لوري دغه قرآن که زباني د ته نه یاد روایله، ځان ته یې مخې ته کېده، ویې وایه نبوي دعاګانې اذکار دا ووایه او په ده باندې چوف کا، ته ګورې چې الله د روغ صحت ورکوي او که نه ورکوي. بل بخپله خپل ځان پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخپل ځان په خپله دمو، او په کوم ځای چې به یې تکلیف و په هغه ځای به یې لاس راښکو. موږ ډډه لګولي چې یا الله یاره وایي چې هغه پلانې راشي چې لږ دم را باندې واچي، او که پلانې را نه خبره پاتې شو څه چل اوس ستا په سر دړلې دغه چې الله سپیکې د سوره فاتحه وپیري ووایه، ته ګورې چې الله روغ صحت درکوي که نه درکوي. او د اخرني 3 سورتونه ووایه په ځان یې چوف کړه چې الله روغ صحت درکوي که نه، نور ایتونه او اذکار او دعاګانې. بل دریم صفت به وکړي دا دی چې ولا یتطیرون، هغوی بدفعلي نه کوي. په شریعت کې بدفعلۍ نه منع راغلی. بدفعل دې ته وایي چې ته یو شی ویني، یو مخلوق ویني او د هغې نه یو بد پال ونیسي. لکه سپی مې ولیدو، د پلاني هغه مخ مې ولیدو او سپي وغپل، او دا ورځ سپیره ده او دغه ځای سپیره او داسې، دا ناروا دي، بدپالي نیوه چې هر څه د الله په اذن سره کېږي. ښه پال نیوه دا په شریعت کې شته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ. ښه پال نیوه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ. لکه اوس ستا خواله یو سړی راغی یو مسله کې، ستا چا سره مسله راغلې ده او یو سړی راغی ډېر دینداره نوراني سړی دی، او ته ښه پال ونیسي چې یاره سړی نوراني سړی دی، دینداره دی، امید دی چې الله به زما دا مسله حل کوي، دې ته ښه پال نیوه. نو شریعت کې ښه پال نیوه دا شتي، بد پال نیوه دا په شریعت کې نشتي. وعلى ربهم يتوکلون، څلورم صفت به وکړي دا دی چې به خپل رب باندې ځان سپارلی دی. او دا درته ووایم دا 3 صفات به وکړي دې د لاسري ځکه چې په الله یې ځان سپارلی دی. داغ نه لګوي، د خلکو نه دم نه غواړي او بدپالي نه کوي. ولې؟ ځکه چې ځان یې سپارلی دی په الله باندې، هر څه خپل الله ته حواله کړي. دا د مؤمن شان دی چې دی به خپل هر څه الله ته حواله کړي، ورسره به اسباب لټوي. ځکه چې توکل په باب کې 3 قسمه خلک دي، 2 په غلطه په ګمراهۍ دي، یو ډله په حقه ده. یو هغه ډله ده چې هغوی صرف وایي موږ په الله باندې توکل له ځان مسپارلی او اسباب نه منو، بس ډډه م لګولې ده او هر څه م الله ته حواله کړي، نو دا به غلطه دي. ځکه چې شریعت موږ ته دا طریقه ښوولې ده چې اسباب لټوئ، او د هغې سره هم زموږ دا عقیده نه ده چې اسباب دا کار کوي. موږ ورسره دا عقیده ساتو چې اسباب هم الله جوړ کړي دي. لکه مریم
د عیسی علیه السلام مور چې کله بیماره شوه او په خېټه باندې عیسی علیه السلام او لاړه د قوم نه پټ ځي ته نو الله ورته وی دا کجوري دا ونه وخوځوه. نو د کجوري ونه څوک خوځولی شي او به یې ښځه خوځولی شي؟ نه. چې هغې ویل چې لاس وړي کجوري ته راوړي. دا کجوري الله بغیر د دې لاس لګولو نه راولېږولی شوي که نه شوي؟ خو دا یو طریقه وښوه چې ته یو سبب ولټوه زه به کار وکړم. دا پیسې یو دلیل دی. نو دویم قسم خلق یو قسم شرک کړی د الله سره والعیاذ بالله. دا د شرک په یو قسم کې واقع دي چې کله دې درجې ته ورسي اسباب د الله سره شریک کول. هغه داسې چې الله ته بلکل هیر شي او د دې د عقیده شي که دا اسباب نه وي نو زه تباه و برباد شو. که دا تجارت نه وي، که دا ګاډی نه وي، که دا دوکان نه وي او که دا نه او زه به مړ شم او زه به سک او زه دا اوس اسباب د الله سره شریک کړي دي والعیاذ بالله. بلکې الله ته یېر دی چې یو رب شتي د اسباب پیدا کړي، یو رب دی زما دپاره، هغه رب نور اسباب هم پیدا کولی شي. نو دا هم په ګمراهۍ کې دي. نو درېیمه قسمه ډله چې په حق دي هغه دا دي چې په خپل رب باندې توکل دی، الله باندې ځان سپارلی دی، الله ته ځان سپارلی دی، ورسره اسباب لټوي او عقیده یې دا ده چې اسباب پیدا کوونکی هم الله دی. فقام الیه عکاشة بن محصن رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خبر وکړه عکاشة ابن محصن رضی الله عنه را پاسېد. عظیم الشان صحابي ویا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. زما د پاره د الله نه دعا وغواړه چې ما په دغه خلکو کې شمار کړي. نو دې نه دا فایده راوته چې نیکانو خلکو نه چې ژوندي د هغوی نه دعاګانې غوښتی شي، خو د دې نه به عادت نه جوړی. ځکه دې باندې بعضو علماو لیکل کړي دي، خصوصا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دې باندې اوږده خبره کړې چې دې نه عادت جوړول نه دي پکار. سلفو دا طریقه نه و چې هر چا ته به یې دعاګانې وي، دا د هغوی طریقه نه و. کله نا کله یو دینداره سړی دې ولیدو ته ورته دعا وي، انشاءالله دې کې حرج نشته. فقال اللهم اجعله منهم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا الله عکاشم په دغه 8000 کسانو کې. نو عکاشة په دغه 8000 کې دی که نه دی؟ دلیل پسې راځي دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دعا وغوښتې او د هغه دعا نه رد کېږي. ثم قام الیه رجل آخر. نو بیا بل سړی را پاڅېد ویا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. ای د الله پیغمبره زما دپاره هم دعا وغواړه چې ما هم الله دغه 8000 کې کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته سبقک بها عکاشة. عکاشة تا نه مخکې شو. اوس د دې خبرې څه مطلب دی؟ نو دې کې علماو بیا خبرې کړي دي. چا دا خبره کړې ده او دا ټول نه کمزوري خبره ده، وی دغه سړی منافق و ده چې را پاڅېد. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره په دغه ځای ختمه کړه. کمزوري بلکې بعضو روایتونه دې څه معلومېږي چې دا سعد بن عباده رضی الله عنه. نو ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې څه ونوي؟ هغه لپاره دعا ونه وغوښته. نو جواب ښایسته جواب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دروازه بنده کړه ځکه چې بیا بل راپاسې او بل به راپاسې، یعنې څوک د دې ارمان نه کوي. اوس کاسې یو مجلس کې ویلی شي چې 8000 کسانو کې څوک شاملېدل غواړي، پیغمبر وله دعا غواړي، نو څوک به پاتې شي؟ او دا خو چې دا مجلس ختم شي مدینه به خبر شي نور به را رواني، دا خو به ښځې هم را رواني، دا خو سم خلکو دیندار، نو ماشومانان به هم را رواني، هغوی ماشومانان هم دیندار. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې زمانې دروازه هغه بنده کړه. دلته یو سوال چې دا 8000 کسان او دومره لوی امت ته وګوره، دا لږ نه دي؟ ډېر دي؟ لږ دي. خو الحمدلله د خوشحالۍ خبره دا ده. اوس یو حدیث سره روان وو، تاسو به یې کې واورئ. یو حدیث کې دا 7 لکه خلک راغلي دي، 7 لکه، لکه 700,000، خو بیا هم لږ دي. او موږ خو لکه
راته په کروڑاو ذکر کې نو په ځان یریږي چې موږ پکې نه یو. نو یو بل حدیث کې دې راځي امام ابن ماجه راوړی دی رحمه الله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دا ډېر د خوشحالي حدیث دی. مع كل 1070,000 او یا زره کسان دي، او د هر زرو سره او یا زره کسان دي، او یا زره دي، او د زرو سره او یا زره دي، او یا د دینه د خوشحالي خبره بیا هم کم، یعنی پزان خو تاسو ان شاء الله دیندار یې خبرې، خو بیا هم که دغه عادت هم شي موږ په ځان یریو. نو هغه حدیث کې دا دي وثلاث حثیات من حثیات ربي، ورسره درې چونګه د الله د چونګونو نه. دا د خوشحالۍ خبره ډېره. یعنی ته سوچ وکړه اویا زره کسان دي او د زرو سره اویا زره دي، او نو بیا درې چونګه خلک د الله په چونګونو سره، څومره ډېري. نو دغه حدیث چې سړی واوري نو سړي څه نه څه امید هغه پیدا شي چې انشاءالله زه به پکې یم. نور چې موږ خپل د اعمالو ته وګورو، د کارونو ته وګورو، توکل په الله باندې راشه، د خلکو عقیدې ولټوه، الله ته یېرځي. هر که سعودي عرب وایي زه ختمه شو تباه و برباد شو، او که د کمپنۍ نه وویستو نو څه به خوري، او وایي چې کلي ته لاړ شم څه به کوم. داسې کمزورې خبره څه به کوم. ولې کوم رب چې ته دلته ساتلی هغه تا هلته نه ساتي، او د حدیث ته راتلو پورې چې ساتلی هغه رب ته بیا نه شي ساتلی. الله د دې ډېرو نه هېر شوی دی والعیاذ بالله. بس دغه ریال او ډالر او روپۍ او خان او ملک او مالدار او کپیل او ټولې دغه خبرې دي. که دا نه وی نو وایي زه به څه کوم او زه به څه خورم. نه، په الله باندې مضبوط یقین ساته، الله ته ځان وسپاره. ومن یتوکل علی الله، الله وی چا چې ځان وسپارو الله ته فهو حسبه، الله د هغه دپاره پوره دی. الله نه دی پوره؟ ځکه الله وی الیس الله بکاف عبدا. الله وی ولی الله نه دی پوره د خپل بنده دپاره؟ ستاسو جواب دی نه دی پوره؟ پوره دی. نو دا دومره یره، دا دومره کمزوري خبرې د عقیدې خلاف، دا بیا ولي چې الله پوره دی د خپل بنده دپاره چې ځان پې وسپاري، بیا ښه بېغمه ژوند تېروه، ښه بېغمه. او چې دومره زره رزق دی که نه، زره برابر. ورب الکعبه که دا ټوله دنیا د انسانان او پیریان را جمع شي، ستا دا زره څوک نشي اخیستی. او چې الله دله نه درکوي که نه، نو دا انسانان دا پیریان چې را جمع شي تا له زره برابر رزق نشي درکولی، چې الله یې نه درکوي. نو په الله باندې اعتماد. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د ابو هریره رضی الله عنه، وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي یدخل الجنة من امتی زمره، جنت ته به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جنت ته به زما د امت نه یو ټولګی ورننوځي، هم 70,000 هغه به سي اویا زره به، دا همدغه اویا زره دي. دا څه دا چې بې حساب او بې عذابه ننوځي. تضيء وجوههم اضاءة القمر ليلة البدر، دا مخ به داسې پړقېږي لکه څنګه چې د څوارلسمې سپومۍ پړقېږي. دا اویا زره کسان دا ټولګی چې ورننوځي. قال ابو هريره رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خبره وکړه، فقام عكاشة بن محصن الاسدي رضی الله عنه يرفع نمرة عليه. وی عکاشة الاسدي رضی الله عنه پاسېد، یو صادر او شړۍ پې پرته وه، هغه داسې راوچته کړه، وی یا رسول الله، ای الله پیغمبره، ادعو الله ان یجعلنی منه، الله ته ووایه چې موږ به کې شمار کړي. قال اللهم اجعله منهم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله دې به کې شمار کړي. ثم قام رجل من الانصار، نو بیا په انصارو کې یو سړی پاسېدو، وی یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی منهم، ای د الله پیغمبره، الله ته وایه موږ به کې شمار کړي.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سبقک عکاشه، عکاشه تعالی ماک شو. او دا حدیث وضاحت تیر شو. داغه نه بعد حدیث راوله سهل بن سعد رضی الله عنه حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا يدخلن الجنه من امتی 70,000 زما د امتنا او یازر کسان بننوزی جنت او 700,000 یا ولاک خلق شک فی احدهما دراوی شک ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یازر ویلی دی او کا ولاکا متماسکین دا او یازر کسان چې جنت ته ننوزی کنه دی ټولو به یو بل نیولی یو بل ویلا سور کړي آخذ بعضهم ببعض بعضو ببعض نیولی یعنی یو بل به نیولی خجوخ بروانی حتى يدخل اولهم واخرهم الجنه تردی چې دا غوی اولنی او اخرنی به یوځي جنت ته ننوزي. او دا دلیل له بده باندې چې جنت دروازې ډېری پلنی او کولاوي دي. د امام ابن القیم رحمه الله د نونیه شرح ما کوله د جنت اوصاف هغه ووري التمه پوره تفصیل ذکر کړی د دروازې څومره پلنی دي څومره دنګي دي او په څه شکل دي او سودی او سی نمونه دي. نو دا ویازر کسان یو زیبن نوزی ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر او مخونه د دوی با داسې پړقیږي لکه څنګه چې پړق کوي هغه سپومۍ چې هغه د څوارلسمې سپومۍ. او دا الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده یوم تبیض وجوه وتسود وجوه. الله په هغه ورځ به بعض مخونه سپین شي بعض به تور شي. د مخونو د سپینېدو دا مطلب نه دی چې رنګ سپینې لکه د کپړې په شان او نه د تورېدو دا مطلب دی چې رنګ توري لکه څنګه چې د افریقې والا خلکو مخونه توري. دلته مراد سپینواله هغه د دینداري سپینواله دی رڼا دی او خاص قسم دا به د مؤمنانو په مخونو باندې. توروالی نه مراد توروالی د ذلت دی. توروالی د ذلت د په سپین سړي باندې مراتلی شي کنه نشي راتلی او دغه سپینوالی یو تور رنګي سړي ته ملاویدی شي. او د دې حدیث هم دغه تیر شوي په شان خبرې. د هغې نه بعد د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار. جنتیان به جنت ته ننوزي جهنميان به جهنم ته لاړ شي یعنی فیصله به وشي او هر یو فریق به خپل ځای ته ورسي خپل منزل ته ورسي. د جنتی چې کوم ځای جنت کې دی هلته هغه ورسېد د جهنمي چې کوم ځای په جهنم کې دی هغه هلته ورسي. ثم يقوم مؤذن بينهم نو بیا یو اواز کوونکی به اواز وکړي او دې نعمت تم ګورئ او دې عذاب تم ګورئ. دواړه خبرې دي. نعمت په کوم دی عذاب هم دی غوږو ته کېده او به پوه شي. یو اواز کوونکی به اواز وکړي د جنتیانو د جهنمیانو په منځ کې یا اهل النار ای د جهنم خاوندانو لا موت مرګ نشتی ګوره و یا اهل الجنة لا موت او ای جنتیانو مرګ نشتی خلودون د همیشوالی ژوند دی. دی کې لوی نعمت او خوشحالی ده د جنتیانو لپاره دی کې لوی عذاب دی د جهنميانو لپاره. د دې نه مخکې کېدی شي د جهنميانو دا یو امید و چې موږ به څه شو موږ به مړه شو موږ به مړه شو چې کله موږ مړه شو نو عذاب به ختم شي. نه نه مرګ به ختم شي. نو چې مرګ ختم شي مرګ بیا کله راشي. او ځکه یو حدیث را روان دی هم نږدې را روان دی چې دا مرګ به راوستی شي د جنت او د جهنم په منځ کې به د ګډ په شکل ودرولی شي او جنتیانو ته به وي او جهنمیانو ته به وي دا پیژنئ او پیژنئ دا مرګ دی. نو بیا به هغه حلال کړی شي او ټولو ته به دا اعلان وشي چې لا موت اوس مرګ نشتی خلودون اوس د همیشوالي ژوند دی. دې پسې دا حدیث هم دقه شان دی د ابو هریره رضی الله عنه دی
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یقال لأهل الجنه جنتیانو ته ویل شي خلود لا موت، همیشه د پاره به تاسو په جنت کې په تاسو باندې مرګ نه راځي. ولأهل النار او جهنميانو ته ویل شي یا اهل النار اے جهنميانو خلود لا موت، همیشه د پاره به تاسو په جهنم کې مرګ نه راځي. دا غینه باندې باب راوړی د باب صفت الجنه والنار. په دې باب کې د جنت او د جهنم با صفات ذکر کړي دي چې جنت بسنګي جهنم بسنګي، د جنتیانو بس حالي د جهنميانو بس حالي. او د دې لپاره راوړي چې زړه نرم شي. جواب نه درځي دي دا کتاب منګولې وایو چې زړه نرم شي، په دې باندې زړه نرم شي. د جنت او د جهنم په تذکره باندې اثر وشي. اوس هغه جنت ته دریا دی نو هغه جهنم ته هم دریا دی. او ځکه د خيار علم کار دا دی او طریقې دا ده، او دا طریقه د عالم د قرآن او د حدیث نه زده کوي چې نه به د الله د بندگان صرف یری او نه به له صرف امیدونه ورکي. لکه د بعض علماو کار هغه صرف یره ورکولی، بس جهنم دی او عذاب دی او قبر دی او دا دی او دا دی او دیسی دی او دیسی دی او تاسو بی دین او تاسو ګناهګار او تاسو کافران او تاسو مرتد او دا کیسی. نو بل طرف ته هغه یو دی چې هغه بس دغه خبرې کې الله غفور رحیم دی او جنت کې دا دی او جنت کې بدای او جنت کې دی سره د الله رحمت دا دی او د الله مهرباني دا دی. تر دې چې بعض خو به دا ویلي دا جاهلان نام نهاد وی دا يهود او نصارا مسلمانان دي دا هم جنت ته ځي ځکه چې الله غومني. نو دا علماء په غلط روان دي. او خيار علم هغه دی چې پوي په قرآن او حدیث باندې دی به عوام له يرم ورکي او دی به امید ورکي، نه به صرف د الله نه یریږي او نه به صرف د الله نه امیدونه ساتي، بلکې منځ کې به اوسېږي یریږي بم او امیدونه بم ساتي. نو ځکه امام بخاری سونه چې باب صفت الجنه د جنت صفت نه وی صفت الجنه والنار، د جنت او د جهنم صفت ذکر کوي. صرف جنت نه دی جهنم هم شته، نو صرف جهنم نه دی جنت هم شته. حدیث راوړی دی اولنی حدیث وقال ابو سعید رضی الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اول طعام يأكله اهل الجنه زیادة کبد حوت. اولنی خوراک چې جنتیان به کوي هغه میلمستیا ده چې الله به د جنتیانو کوي. او دې باره کې ما خبرې کړې وې څو درسونو کې کنه. نو په میلمستیا کې جنتیانو ته څه ملوي؟ غوی او د مهی د اینې او د جګر سره زیاتی چې کوم وړ ټوکړه راځي. دا د حدیث کې صرف دغه مهی ذکر شوی دی، نور حدیثونو کې سره غوی ذکر دی. د هغه میلمستیا دی چې الله به کوي. د دې نه بعد چې به جنتیان څه غواړي هغه خوړی شي، سسکی هغه سکلی شي. خو د اولنې خوراک د هغه رب د طرف نه کوم رب چې د جنت او د نعمتونو پیدا کړي ستاسو لپاره او څه خسته میلمستیا وي او څه ناشنا میلمستیا وي چې الله په میلمستیا کې مونږ ناسو او خوراک کو او مخې ته پروت شي هغه د مهی اینا او جګر او داغه اینې سره بیا خاص دي ته زیاده وي وړغونته کې یو ټوکړی د اینې په شان دغه الله پر جنتیانو باندې خورای. دا به څه خوندور میلمستیاي. الله وی نزلا من غفور رحیم، دا میلمستیاي د مهربان او د بخون کې بادشاہ د طرف نه. یو باغ دسترخوان لګي او دا پته چې دغه دسترخوان باندې به په مونږ کې څوک یو څوک بنئ چې کوم رب دا مهی پیدا کړی د غوی پیدا کړی
دا څومره خواږی په دې دنیا کې چې موږ خورو، نو هغه رب بیا د جنتیانو دپاره چې کم د مهي دا خوراک ورکوي یا د غوایي ده چې دا به څومره خوږي او څومره ناشنا به. الله دې موږ ته نصیب کړي. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د عمران بن حسین رضی الله عنهما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اطلعت فی الجنه، جنت ته ورښکاره شومه. اوس دا کله ورښکاره شوی دی نو کیدی شي د معراج په شپه او کیدی شي خوب کې ورته خوی شوي، ځکه چې د پیغمبرانو خوب هم وحی ده او حق دی. نو جنت ته ورښکاره شوم، فرأیت اکثر اهلها الفقراء، نو اکثر جنتیان مې غریبانان ولیدو. واطلعت في النار او جهنم ته ورښکاره شوم، فرأيت اكثر اهلها النساء، نو اکثر چې جهنم کې دي نو هغه زنانه دي. دا حدیث د یری حدیث هم دی او دا حدیث د امیدونو او د خوشحالۍ حدیث هم دی. وی جنت کې غریبانان ډیر دي د مالدارانو نه. دا حدیثونه نه ثابته چې جنتیان اکثر به غریبانانی او یا که مالداران جنت ته راځي نو دا غریبانان به تې مخکې ځي. 100 کاله 1500 کاله، ځکه چې هلته د هغوی حساب دغه مالدارانو ډېر دی او دا حدیث را روان دی. او دغه حدیث وو بیا به ته زه پوره وضاحت وکړم. دا دویم حدیث ته اسامه رضی الله عنه دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قمت علی باب الجنه، د جنت په دروازه باندې ودرېدم، فکان عامة من دخلها المساکین، نو عام خلک چې جنت ته ورنوتو، عام نه مطلب یعنی ډېر هغه د غریبانان مسکینان خلک، واصحاب الجد محبوسون، او مالدار چې دي نو هغه لیټ کړی شوي دي. ولې؟ حساب کتاب دلاسه نه چې مالدار جنت ته نشي تللی، خو حساب یې ډېر دی. غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار، هر چې ور ولدین هغوی ور طرف ته هغه ملائکو بولی دی او جهنم ته گذار کړي دي. وقمت على باب النار، نو بیا چې د جهنم په دروازه ودرېدم ورښکاره شوم، فاذا عامة من دخلها النساء، نو عام چې کم خلک ورننوتو جهنم ته نو هغه زنانه وي. دلته فائدې یاده که دا غریبانان چې جنت ته ننوتي دي غریبۍ دلاسه ننوتي دي. دای جواب دی بارک الله فیک. غریبی ته جنت ته نه بوزي، په غریبۍ باندې صبر ته جنت ته بوزي. لکه دا ته بعض بشار یو غریبانانو په جنت کې به زمونږ مالیه نه، دا نه چې بسار غریب سړی روان دی جنت ته. هغه غریب چې په غریبۍ صبر کړی، هغه غم زپلی چې په غمونو یې صبر کړی دی، هغه غم وهلی چې په غمونو په دردونو په تکلیفونو یې صبر کړی دی، هغه به جنت ته ځي. هر یو نه دی روان. داسې خو په دې کافرانو کې هم غریبانان شته که نشته پکې؟ او په دې امت کې چې رقم بېدینه دي په دوی کې غریبانان نشته؟ په بېدینو کې غریبانان شته که نشته؟ جهنم کې غریبانان شته، خو جنت کې غریبانان ډیر دي. وجه د هغې دا ده چې دې مؤمنانو په غربت باندې صبر کړی دی. نو دویمه وجه دا ده چې د دې کافرانو په مقابله کې او د مجرمانو په مقابله کې په دې دیندارو خلکو باندې سختي ډېرې. او ځکه حدیث کې راځي چې الله جنت پټ کړی دی په سختو کې او جهنم یې پټ کړی دی په عیش او عشرت کې. نو اکثر خلک چې جنت کې به وي دا غمونو دردونو تکلیفونو غریبۍ او فقر والی دي، او دا بعد جاهلان پښتانه غریبۍ ته کنځلې کوي. تقدیر خبرې ته ولې کنځلې کوي؟ دا خو الله ستا په نصیب کې لیکلي، او بله تا ته څه پته ده کیدی شي د مالدارۍ د لاسه ته د الله د دین نه واوړې.
نو الله ته پته لري چا سره څه مناسب دی هغه ولې ورکړي. بله دا چې تا ته څه پته ده الله غواړي دا غربت په تا دې راوسي چې الله ته جنت ته ورسي. او ځکه یو حدیث کې دا راځي ډېر خوندور حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله یو مؤمن له یو درجه ورکړي په جنت کې خو د دې سړي اعمال دومره نه چې دغه درجې ته ورسي نو یې الله پې سختې راوړي نو هغه درجې ته یې ورسوي. کله الله سختې د دې راسم راولي چې تا ورسوي څه ته د جنت هغه اوچتو درجو ته. بله مسله زنانه ولې جهنم کې ډېرې دي نو د دې یو څو وجې حدیثونو نه واضحه دي. یوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر په خطبه کې دا خبره وکړه نو یو زنانه راپاڅېده وی یا رسول الله ولې زنانه جهنم کې ډېرې دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل یکفرن العشیر. یو وجه دا ذکر کړه چې دوی د خاون احسان نه مني نو دویمه دا چې دوی خیرې ډېرې کوي. سبحان الله. یعنی دا د ښځو هغه صفت دی چې په اکثرو ښځو کې ټولو کې نه په اکثرو کې دی. او بیا زموږ د پښتنو د ښځو تپوس مه کوه دا خیره د هغې په دې ځي پرته. او ځکه ابرز مې د دې سلفو د وخت د یو عالم سیرت کتو نو مې زما د ذهن نه ووتو دا ټیم خو هغه دا خبره کوله وي یو خپه د هغه نه وه دغه عالم چې په سلفو کې تېر شوی دا خپه یو نه وه. نو چا دې تپوس کړی دی چې لکه ستاسو دا یو خپه دا څنګه وایي دا زما مور په وړوکوالي کې ما ته ویلي وی الله یې دا خپه ماته که سورانې مې کویو د هغې د لاسه خپه زما بیا خرابه شو نو هغه رانه پرې کړې بچو ته خیرې مه کوو. او د هغې په ځای د دې عربو دا زنانه دوی کې زما دا صفت ډېر خوښ ته چې سمې غوسه شي که نه سمې وی الله دې تا ته هدایت وکړي. نو زموږ پښتانه څه وایي لکه اوس بار یو ماشوم لګي عربۍ ورانې کوي اوس زه خو سپینې سپینې خبرې کومه کله چا خوښې وي ډېره ښه ده او که چا نه خوښه نو هم ډېره ښه ده. لکه اوس یو عربۍ ماشوم به وي نو ورانې به کوي د ده به ورته دا وینه خوټ کېږي او د کې ځکه چې زموږ سره خو یو حل دی زموږ حل څه دی اوچتې که دې ځمکې دی رواجوي د پته ولي پلار یې راغی پلار یې چې راغی پلار یې هم سم غوسه دی ځکه چې څوک دا نه غواړي چې زما بچی دې ورانې کوي. چې راغی د مټ نه ونیو بوی تو الله یهدیک وی الله تعالی هدایت درکړي زموږ هغه دا وی الله تعالی هدایت درکړي ته نه پوه هغه دی ته نه پوه په اصل کې هغه پوه دی چې الله وله هدایت ورکوو خبره ختمه شو. ستا دې وهلو ټکولو ستا دې خیرو مور وله دومره وکنځي دومره ورانې ماشوم کړی دی کنځي وله مور ستا هغه مور داسې کومه ستا دا څښا خبرې دا سپکه خوله دا کنځلې ماشوم ته مور رایادول بیا د مور په باره کې غلط نامناسب الفاظ او ستا هغه خاندان داسې کومه او ستا هغه خوله داسې کومه مونږ ته معلوم دا پښتانه کوي که نه نه یې کوي بیا راشي یاره دوا کوه مولوي صاحب چې الله یې نیکمله لوی کړي عجب ډېر ښه نیکمله لوی شي په والو خو دې د سرمن وویسته دی به نیکمله لوی شي اوس د والو نه یېرېږي نه پته لري چې پلار مې اوده سوکه را کوي او زه ورسره عادت یم خیرې دې ورته دومره کړي دي چې غریب دې تباه او برباد کړی دی. حدیث کې راځي چې د مور پلار دعا نه رد کېږي نه که د دې په ځای ته لاس اوچت کړی وای چې یا الله زما دې بچي له هدایت ورکړي الله دې وایي د ملا تیر مات کا یعنې د بس خیرې داسې چې یعنې زه اوس دا اوس هسې ویم که نه زما په دې جسم باندې دا ګونې ځیږ شي لکه دا څنګه پلار دی چې بچي ته وایي الله دې د ملا تیر مات کا دا کومه مور دی چې بچي ته وایي الله دې په بوجۍ کې راوړی که واپس. او دا زموږ د کلی سره خوا کې یو کلی ده د هغې واقعه ده ښه یقیني واقعه چې دا هلک ځوان هلک د کور نه وتو دی مور سره څه خبرې وبرې به یې کړي وي هغې ورته وویل الله دې ټوکړې ټوکړې راوړی کوي چې ته دا تنګول کې او دا خبره دې هغه وتې هغه ټیکټر چلو
نو په دې خړ لپاسه وړکه اونته کې پول له د په ټریکټر تیرو چې گاډي راغله چې چل شوی دن را ټریکټر هغه دې خړ نه کته ولیدلې دی پول نه خړ ته ولیدلې دې کته ولیدلې لپاسه بیا ټریکټر راغله مور له پرشته به بوجي کې راوړو بیا خلکو را ټول کو به راو ا ټریکټر خو ډیر وځي نو دې مخ کې تل بیا به ټریکټر راغله چا به راغله هغه چقولې نو بیا خلکو را ټول کړي دې په کپڑے کې اچولې بوجي کې کورته وړي نو دا زما دې خپل خويندو ته میاندو ته ټول ته د زړه د کومې د نصیحت او تاسو د نصیحت کور کې او زنانو ته ټول ته بیان کې چې د خیرونه ځان لري ساتي او دا مسله صرف د زنانو نه ده خو زنانې ډېری کوي نارینه لپاره مولي جایز نه او الله قرآن کې دې نمونه کړی چې خیرې مکوئ داسې وخت به چې الله به قبوله کړي او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مخفل بچی ته خیرې کوه مخفل مال ته خیرې کوه مخفل خپل بچی ته خیرې مکو خپل مال ته خیرې مکو خپل خادم ته او نوکر ته خیرې مکو دا سینه چې ته دسی وخت کې ته خیرې وکړي چې الله قبول کړي نو بیا به پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو زنانو کې یو دا بیماری ده دوه بیماری زنانو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لو احسنت الى احداهن الدهر که پوره زمانه دی وسره خو کړو کنه ثم رأت منك شيئا بمعمولی سولیدو معمولی سه نو دا ته وی تاسو کړی دي ار سوال په سین لوت ز پرونه بلوز د ماسپخین کې مسکار وړه را سره مو ګاډي کې نه سومنو اشاره کې ودرې د سمه ګرمي و یو پختن زمنګ رو راغه وبخر سوالو دا خولي په سم را ماتي ما دې کور ولو ته مې اسی چې دته خزوي چې تاسو کړی د ما لپاره سم خیال دی یعنی د دې ژوند ته وره د سختي ته وره د خولي په ماتي دي یعنی ډېر ګران ژوند دی او چې دته بیا خزوي او بیا دا پریدا چې دغه بچی را لوي شي او دته وي چې پلار ته زموږ لپاره څه کړی دته به هارت اٹیک نه لګي دی بلې ونه کیږي نه دغه دماغ کار نه پریږي په پردي ملک کې په سخته ګرمۍ کې او بوتلې د اوبو خرڅول د حکومت یره دا گاډي کې دي شوې څوک سره بدتمیزي کې دي شو کې ډېرې خبرې دي د اوبه خرڅې نشي او دته بیا ښځه ووایي چې تا څه کړي دي وګوره پلانې له خاوند دا کړي دي دا کړي دا کړي مؤمنه ښځه درنه ښځه چېرته خاوند ته دا خبرې نه کوي او بله دا د ښځو له نه ده پکار چې د نورو ښځو ته وګوري ځکه چې د ټولو خاوندان یو شان حیثیت خو نه لري مالي که نه اوس ته مالدار یې ته ډېر څه راوړی شي زه غریب یم زه ډېر څه نشم راوړی زما ښځه ما ته وایي چې د پلاني هغه ښځه د هغه وس دی کولی شي دا زه چې څه کوم دا زما په وس کې دي نو دا زما مینه ده ښځې له بیا نه دي پکار چې خاوند ته وایي چې تا څه کړي دي یو سړی ښځې له په 1000 روپۍ ګړۍ راوړي او یو ول په 100 روپۍ راوړي دا 100 روپۍ باندې چې ول راوړي دیم په دې ښځه مین دي د سره محبت ته چې په 100 روپۍ ول ګړۍ راوړي پکار دی چې د شکریا ده کې دا وته نو چې ګره پلانې له په 1000 روپۍ راوړي ته مال 100 روپۍ راوړي نو د دې د لاسه په زنانه اکثر جهنم ته ځي الله دې رحم وکړي زموږ په زنانه باندې په دې باندې به اکتفا وکړو یو بل وجه رانه پاتې شو بیا خو دا بل حدیث به شروع کړو روان درس یو حدیث کې دې راځي امام ابن حبان راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل للنساء من الاحمرین زنانو د پر تبعید د دوو سرو شیزونو د لاسه او ابو بکر صدیق ندیس یو اثر نقل دی هغه وی اهلکهن الاحمران دا خزي سته با کړی دي دوو سرو شیزونو یو سره زر او دویم دا زعفران او معصفر یعنی خوشبویان او کپړو نو کپړه خوشبو د یو ځای استعمالیږي او سره زر د دې د محبت د زنانه اکثر جهنم ته بولی دي سرو زرو محبت بے پناه کپڑی دومره چې پالماری کې زه نشتی خو که معمولی پروګرام راغی
او چېرته واده دی یا چېرته پروګرام وي زمونږ کم ځای کې دي هم دا چې پرتې دي نو دا خو هغه ټولو ښځو لیدلي دي عجیبه دا ده که نه دا شی سر ته رسول ګران دي کوم چې واده دی کړی دا ورته نه دي خبر او چې کوم کړی دی په زړه ورته پولۍ ودرولي دي بعضو ته چې تا ته اډر درکړي چې بله جوړه ځکه چې دا پلاني پکې راځي او پلاني دا جوړه به پلاني ځای کې به ما سره لیدلې وه دا بیا بله جوړه د الله نه یره پکار ده دا اسراف دی او دا د خاون مال په غلطه طریقه لګول دي څومره ضرورت دی دومره کول پکار او بیا عجیبه خبره زمونږ د زنانو کې دا د پښتنو زنانو کې دا ښایسته ښایسته کپړې او قیمتي به علي سله بهر وتول حالانکه شریعت دې ښایسته دا وایي ته ځان سنبال که چا ته خاوند د خاوند دپاره کور کې بس یو دوه درې جوړي او مرګه پورې حقه جوړي او خاوند چېرته ونه لیدي چې هغې ورته ښایسته لباس اچولی بیا وایي د خاوند زما سره نه لګي دا به څه ویلی کي شریعت دا وایي چې ښځې له پکار دی چې خاوند ته ځان ښایسته کړي هغه ځان سله ښایسته کوي چې کله بهر پروګرامونه نو د خویندو میندو ټولو ته دا نصیحت دی چې د خاوند مال مه ضایع کوئ سرو سره محبت کپړو سره محبت دا طبیعي محبت دی د زنانو خو د شریعت په حدودو کې دننه چې زیاتی او اسراف پکې ونه شي الله دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې زموږ د زنانو حفاظت وکړي الله دې هغوی د فحاشۍ او د بې پردګۍ نه وساتي رب العالمین دې زمونږ زنانو له زمونږ میندو خویندو زمونږ لوڼو له توفیق ورکړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په نقش قدم رواني شي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.